او تیاره و خاموشي و زما ځان له تنهایي وه تیاره و خاموشي و زما ځان له تنهایي وه د سترګو نه مې اوښکې په لیمه راورېدلې او بې ګناه یې ګناهګار کړم د وخت دې ظلم ته ګوره بې ګناه یې ګناهګار کړم د وخت دې ظلم ته ګوره ستمونه لکه نمر په ما ښکاره راورېدل. السلام علیکم ګرانو قدرمندو اوریدونکو عادل مردان یم او د نوې چینل رڼا ټي وي نه تاسو ته مخاطب یم او څنګ کې را سره جناب ذاکر صاحب دی چې زموږ د کلي دی او یو خپل کلام لیکي او پښتو ادبي جرګې سره هم وابسته دی او ډېر زیات ښکلي شعرونه وي دوی ته راغلي یو دوی سره مو دا لومبی پروګرام دی. السلام علیکم ذاکر صاحب. وعلیکم السلام عادل بھائی، ډېره مننه شکریه چې تاسو داسې ښکلي پروګرام را جوړ کړو، موږ ته پکې بلنه راکړله، نو ستاسو ډېره مننه کوم. ډېره مننه ذاکر صاحب. دا راته وویلي چې شاعرۍ ته کله نه راغلی یې؟ هسې د شاعرۍ شوق خو مې تقریبا چې زه پنځم جومات کې وم چې هغه ټیم نه مې شوق و، هغه ټیم به مې څه لیکل را لیکل کولو، خو به هر حال دومره څه تجربه هم نه وه. اوس 2018 نه مې لیکل هم شروع کړي دی او کار هم ورته ویلی دی. او پوره راغلی او شاعرۍ ته اوس 18 نه؟ 18 نه بلکل حاجي. ذاکر صاحب دا راته وویل چې استاد مو څوک و شاعرۍ کې؟ استاد خو بس د کلي دی، خیال ګل خیال صاحب دی او ډېره خواري را سره کړې ده او ډېره مننه د هغه م کومه. او ذاکر صاحب نظمونه او شعرونه څونه مو اوسه پورې لیکلي او کتاب څنګه چللی؟ کتاب خو تقریبا یو شوی اوسه په مشترکه کسانو باندې م کړی او هغې کې م څو غزلې لیکلې وې او خپله خو مې لا نه دی لیکلی او مطلب غزلې خوشه به پوره شوي انشاءالله، خو لیکلی مې نه دی، کتاب نه دی چاپ شوی. کتاب تیاری څنګه؟ کتاب به چاپ کوئ که نه؟ انشاءالله خیال مو ته شته دی که خیر وي چاپوو به انشاءالله. صحیح. نو ذاکر صاحب شعرونه راته وویل. عادل بھائی دا غزل دی چې څاڅکي د اسمانه یوه شپه راورېدل، څاڅکي د اسمانه یوه شپه راورېدل، یادونه مې په زړه د چا تازه راورېدل او د سوچ خبره نه وه او نه په ما کې څه کمال و، د سوچ خبره نه وه او نه په ما کې څه کمال و، شعرونو له لفظونه یو په دوه راورېدل او د چا په محبت کې داسې حال ته رسېدلی یم، د چا په محبت کې داسې حال ته رسېدلی یم، د یو وخت غم مې نه و همیشه راورېدل. مننه. د چا په محبت کې داسې حال ته رسېدلی یم، د یو وخت غم مې نه و همیشه راورېدل او اخري پرېکون دی چې ذاکر غلډېری وی زما څه داسې ګناه وه، ذاکر غلډېری وی زما څه داسې ګناه وه چې خیالونه مې په زړه څه عجیبه راورېدل. بل غزل دی چې هسې مې بس ورڅه خواري کړې، هسې مې بس ورڅه خواري کړې، ما د داسې خلکو څه یاري کړې او خدای بې لارې کړې په لار نه شو، خدای بې لارې کړې په لار نه شو، ګنې ما ورته بلا موده جاري کړې او چا چې مې غربت پورې خاندلي وو، چا چې مې غربت پورې خاندلي وو، نن راسه هغه سړي دیاړي کړې. مننه. چا چې مې غربت پورې خاندلي وو، نن راسه هغه سړي دیاړي کړي او نه مې د ځان کړو او نه احسان مني، نه مې د ځان کړو او نه احسان مني، هسې مې د خپل مال جواري کړې او خپل پردي ټول درنه نفرت کوي، خپل پردي ټول درنه نفرت کوي، مینه درسه یو غله ډېرې کړې.